بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د سورة فاتحې هغه کم درسونه چې موږ تاسو ویلې هغه مو یاد کړي ایجي. اوس راځم ګرانو زده کوونکو، د دې صحیح ادا په دوه درسونو نورو کې غواړم چې تاسو ته عملي تکرار کړم تر څو مو فاتحه صحیح سالمه عربي او څرنګه چې رب العالمین نازله کړې ده په تجوید طبعا نازله کړې په صحیح الفاظو نازله کړې هغسې چې رسول اکرم صحابه تابعین امامان ویلې ده هغسې تکرار صحیح یاد کړو. نو راځو ګرانو زده کوونکو سورة فاتحې ته لیکم او ما سره به تاسو هغه سالمه ادا یادوئ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب العالمين رب العالمين عالمين. ګران زده کوونکو ما سره اوسئ. لام قمری ده واضح به وایي ح د میم سره میم حرف ده چې نرم ویل کیږي او په ډېر اسانۍ بعضې حروف دي چې په خپل ځای به انشاءالله مکمل بیان وایو، لکن صرف دومره چې فا ده را ده میم ده نون ده لام ده با ده د خپل مخرج نه په اسانۍ. نو چې هم الحمد لله رب العالمين. راځه زده کوونکو راسره وایي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. لام ظاهر ویلي د الله نوم باریک ویلي ځکه قاعده دا وه چې د هغه څخه مخکې زور او پیښ فتحه او ضمه سره ډک او کسره یعنې زیر سره تش وو. ضام ډکه ویلي په مشدده لام قمري او په آخر کې مد وقفي دوه یا څلور حرکته. رقم الحمد لله رب العالمين. ورپسې آیت ته راځم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ګران زده کوونکو د سورة فاتحې په دویم آیات کې احکام دي. لام قمري را مشدده ډکه را د حاصره حبانې همس رح میم نوروسته الف یا میم ولاړ زور د الف په اندازه الرحمه نون د را سره را مشدده ډکه ها د یا سره او میم په حالت د وقف کې هم ساکن دوه یا څلور حرکته. نو څه شی الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ګران زده کوونکو دا چې مونږه په دې ځای کې شروع کړې وه دوه حرکته دلته به هم دوه حرکته ځو او که دلته څلور وانو تر اخره پورې به په همغه یو قاعدې سره ځو. نو څه شی ده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ګران زده کوونکو رسم خط عثماني دا په ولاړ زور باندې لیکي په څه شي باندې ولاړ زور. که څوک یې داسې لیکي نو مونږ به ووایو چې صحیح ده
عربي کې کوم مشکل نه لري، اما رسم خط عثماني کې دا داسې لیکلی شي. څه رقم؟ داسې. دغه به شامل ټول روایاتو ته نه اوسي. قرآن کریم په څو روایاتو چې دا هغه ته بیا دا شامل نه اوسي. نو مالک یوم الدین، یوم الدین. پوښی موږ او تاسو میم باندې ولاړ زور وایو. څه شی؟ ولاړ زور. د یو الف په اندازه چې الف څو حرکته ده؟ 2 حرکته. نو څه شی؟ مالکی. یا نه وروسته واو واویلین ده. موږ څو قسمه واو لرو. یو حرکت والا واو، بل سکون والا واو، بل مشدد واو، او بل په حالت د ادغام کې هم دغه مشدد ده. دغه مشدد د 2 قسمه ده. ګرانو زده کوونکو، واو د زور او واو د لین نرم ویل کېږي. ګورئ، یو. او واو د زیر لږ سخت ویل کېږي. لکه نو واو د پیښ هم شته، لکه لیسوء. هلته حمزه باندې هغه چپه پیښ ده، چې چپه پیښ یعنی واو باندې بل واو وي. لیکن موږ راځو دغه تلفظ ته. دا 2 نرم، دغه بیا 2 قسمه ده. ونصرو شونډې مکمل سختې، اما دلته په ادغام کې هسې سختې به نه اوسي. میوال غلط ده، نه میوال. او دلته مشدد سخت، دغلته نرموالی. نو دلته به موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو یوم الدین کې دا څه شی وایو؟ نرم به یې وایو. څه شی؟ نرم. مالک یوم دلته ګورو ګرانو زده کوونکو، دا میم د دال سره مد دین. ګورئ ګرانو زده کوونکو، دا چې میم د دال سره تړو، دال د یا سره نون باندې زیر ده. مالک یوم الدین. لیکن من وقف کوو. هغه چې ما مخکې ویلي بیا یې هم وایم چې دلته د عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت کوي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تلاوت موږ ته ښایي. یمد مدن، اواز به مد سره ادا کوو، او په آخر د آیات کې به درېده لکه مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. نو ګران زده کوونکو، هغه د مد هغه اندازې ته راځو. الحمد لله رب العالمین. یعنی بې ځایه مدونه خو اصلا نشته چې یو نیم مرګلي، یو نیم هغه په اصطلاح نعتخوانان قرآن او نعت یو قسم وایي، هسې خو نه ده، بلکې د مد اندازه به معلومه وي. مد طبیعي 2 حرکته، مد طبیعي 2 حرکته، مد وقفي 2 یا 4 حرکته. همدارنګې الرحمن الرحیم مد اصلي 2 حرکته، او همدارنګې مد وقفي 2 یا 4 حرکته. مالک 2، یوم الدین 2 یا 4. ګران زده کوونکو، راځو د دې نه وروسته آیات ته چې مالک یوم الدین ایاک نعبد.
إياك نعبد إياك إياك نعبد 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 وإياك وإياك وشي ګران زده کوونکو إياك نعبد وإياك ګران زده کوونکو موږ تاسو ګورو تا یا مشدده لكن رخوه ده اواز به پې نه بندو إيا نه إياك 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 نعبد نعبد إياك نعبد وإياك إياك إياك نعبد نعبد وإياك نستعين نستعين منګو تاسو دلته لیکو نستعين نستعين ګران زده کوونکو څلورم آیت ده نو راځو ګران زده کوونکو دې ته چې څه رقمې تلفظ کوو إياك نعبد وإياك نستعين ألف يا همزة دي يا سرا يا رخوة أغنى ورسا ألف إيا دو حركة تلاوة مجس رقمي همغس حركة نعبد عين متوسطة با سخت دال سخت وإيا يا لين يا مشدد او هم دارنګ هغه ورس الف هغه هم د دوه حرکتو إياك نعبد وإياك نستعين په وقف کې څه ده دا امغه دوا 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 یا سلور 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 نستعين ویو ګران زده کوونکو لو زموږ ستاسو نوی درس چې د سبا درس به مو د دې په ادامه کې اوسي په آخره کې مو په خدای سپارم ومن الله توفیق